السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان محمد نبی او عطا ویلفیر فاونډیشن چې کوم د سهتلې همیشه د افغانستان غریبو خلکو سره مرسته ترسره کړې ده. یو ځل بیا د لکاو افغانانو زړونه وګټل چې په هغه کې یو افغان زه یم چې دوی دغه کار ترسره کړ. زما زړه مو نه ډېر زیات خوشحاله سو او د دغه دوه اتلانو د تشویق لپاره ما وغوښتل چې دغوی باندې زه ویډیو جوړه کړم او که تاسو هم دغه کار خوښ سوی نو تشویق لپاره یې دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او چې څومره یې شیر کولی شئ شیر کړئ. نو دوستان اول خو به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې دغه ځوان تاسو کتلی سئ تېره ورځ دغه بیچاره شهید سو یعنې اکسیډنټ یې وکړ او هماغه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان په داخل کې د نوی کرکټ هم شروع کړی او په زړه کې ډېر زیات ارمانونه ول، نو همدغسې ټول ارمانونه یې زړه کې ځان سره ویوړل او تېره ورځ دغه بیچاره شهید کړی سو. نو د الله پاک دې دغه ته شهادت دې قبول کړي او الله پاک دې دغه ځوان وبخي او کورنۍ ته په خاص کر مور او پلار ته دې الله پاک صبر ورکړي، ځکه ډېر سخت وخت به یې په مور او پلار باندې او بل خواته دغه ځوان که موږ وګورو ډېر کم عمرۍ کې دغه بیچاره شهید کړی سو. نو تاسو هم ورته ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ چې الله پاک دې دغه ځوان وبخي. خو بل خواته زه به تاسو ته وایم چې عطا ویلفیر فاونډیشن که موږ وګورو تل یعنې دغه څو کالو راهیسته د افغانستان غریبو خلکو سره مرستې کړي دي او بل خواته زه به تاسو ته وایم چې تېره ورځ په کونړ کې که موږ وګورو یو کور باندې یعنې زلزله سوې وله، هلته دغه یو کور کې 6 کسان شهیدان کړی سو. دغه زلزله کې چت ور باندې راغورځېدلی و، نو څنګه چې ورته عطا ورنه خبر سو نو زر تر زره ځان ورسوه او خپل وس مطابق یې ورسره مرسته وکړله. نو الله پاک دې عطا ته ډېر زیات عمر ورکړي چې همدغسې دغه د افغانستان غریبو خلکو سره تل مرستې ترسره کړي دي. او بل خواته زه به تاسو ته وایم چې محمد نبی فاونډیشن چې کوم ده دغوی هم هغه تېره ورځ ډېرو خلکو سره یعنې په سلاو کورنیو سره یې مرستې وکړلې چې په دغه کې خوراکي مواد یعنې وړه غوړي او همدغسې نور د خوراکي موادو مرستې یې ورسره وکړلې. په دغه کې ولایتو کې که موږ وګورو محمد نبی همیشه لپاره یعنې ډېر زیات غریبانانو سره یې مرستې کړي دي، نه تنها په کابل کې بلکې په کندوز کې، ننګرهار کې، لغمان کې، لوګر کې، یعنې ډېر زیات ولایتو کې د محمد نبی ویلفیر فاونډیشن چې کوم ده دغه غریبو خلکو سره افغانستان غریبو خلکو سره مرستې ترسره کوي. نو دغه دوه کارونه د ما ډېر زیات خوښ سو. نو د دغه تشویق لپاره ما ورته وکولی سو چې دغه ویډیو دغه ځوان باندې هر هغه کس چې افغانستان ته خدمت کوي، افغانستان خلکو سره مرستې ترسره کوي، نو د موږ او تاسو ته د الله پاک توفیق راکړي چې موږ هم د افغانستان غریبو خلکو سره مرستې وکړو. نو دغه ویډیو دغه محمد نبی او عطا لپاره حتما در سره لایک کړئ او کوم ملګري هم چې په چینل کې نوي راغلي دي دغه چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. په دغه چینل کې د افغانستان نوي خبرونه موږ خپل مینوالو ته رسوو.